مجبوریت لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. که څه هم 14 کاله مې له سترګو اوښکې نه دي وچې شوي، خو نن مې له حده ډېر وژړل. دومره مې وژړل چې سترګې مې له ډېرې ژړا وپړسېدلې. نن مې د زړه زخمونه یو ځل بیا تازه شوي وو. له سترګو مې د اوښکو ویالې روانې وې. دا نو 14 کاله وروسته زما لپاره تر ټولو زیاته دردونکې ورځ وه. اوس درته کیسه کوم، درته یې وایم، له دې رازه مو خامخا خبروم. یو دا چې زما له مجبوریته خبر شئ، او بل د انسانانو په جامه کې پټ شیطانانو پیژنئ. د ډېرو کلونو خبره ده، په یاد مې دي چې کله خپلې کوټې ته ننوتم، په دیوال کې مې د خپل میړه پر تصویر سترګې ولګېدې. سمدواره مې له سترګو اوښکې وڅڅېدې. په تصویر کې د هغه خوله له خندا ډکه وه. مخ ته مې د خپل پړوني پله ونیو او ښه ډېر مې وژړل. دا وخت مې خپلو کوچنیو بچیانو ته پام شو چې پر یوې زړې توشه کې ناست وو. یو زوی مې راته وویل، مورې ولې ژاړې؟ پلارجان مې بیا نه راځي؟ بل په وړه ژبه وویل، دادا راځي، هغه خو ښار ته تللی دی. دا وخت نو ما نشو کولی خپله ژړا ایساره کړم. په چیغو چیغو مې وژړل. دومره سلګۍ مې ووهلې چې زړه مې له زوره پرېوت. یوازې زما 7 کلنه لور پروین په دې پوهېدله چې پلار یې مړ شوی او د تل لپاره به له دې نعمته بې برخې وي. هغوی په حیرانتیا ماته کتل. دا وخت مې خپل 3 وړه بچیان په غېږ کې ونیول او ښه ډېر مې ښکل کړل. لږه شیبه مې په پټه خوله اوښکې تویې کړې. بیا مې ځان په دې ډاډه کړ چې شکر نارینه اولادونه لرم، الله به یې راته لوی کړي او ټولې اندېښنې به مې هوارې شي. بیا خپلې بېوسۍ ناهیلې کړم. له ځانه سره مې وویل، چاته له اسمانه روزي نه راښکته کېږي. مجبوره یم چې په دې ځوانۍ کې خیرات ټول کړم او چاته د سوال لاس وغځوم. په دې باب مې راز اندېښنو پر زړه سیوري کړي وو. دا ویره هم را سره وه که شیخ سلطان وایي چې میړه دې مړ شو، اوس نو زه خپله ځمکه بل بزګر ته ورکوم او ته دې نوره خپله شړۍ ټوله کړه او زما کور پرېږده. بیا به څه کوم؟ چیرته به ځم؟ د چا مزدوري به کوم؟ د پلار کور مې هم بېوسه دی. سپینګیري پلار ته مې هم خپل بچیان ورته رغاړي دي. که نو زه به چاته مخ اړوم؟ زه به اخر څه کوم؟ هیڅ چاره نه راتله. د ځان سره مې وویل، شیخ صاحب ښه سړی دی، کلیوال یې ډېر صفتونه کوي. د څو ماښامه 1 کاسه شوروا هم رالیږله. ګمان نه کوم چې ما دې له دومره بچو سره له کوره وشړي. بیا مې د مور خبره را په یاد شوه چې راته د نصیحت په ډول ویل، ته ځوانه یې، خدای ښایست درکړی. چې بادام ژوندی وو نو زه هم در باندې ډاډه وم. خپلې حیات ته د ډېر پام ساته، هسې نه چې خدای مکړه په لمن دې تور داغ پورې شي. ما لکه لیونی سوچونه کول. په خیال کې مې وګرځېدل چې موږ خو په بر کلي کې اوسېدو. هلته مې له خدای بخلي بادام ګل سره واده وشو. خدای بچي راکړل. بیا دلته راغلو او شیخ سلطان خپله ځمکه د بزګرۍ لپاره راکړه. خولې ته مې سوړه سویلی راغی چې ولې به دلته راتلو؟ هماغه کلی ښه وو. د پلار کور مې هم نږدې وو. که سپوره وه که وچه، موږ پرې خوشحاله وو. د شیخ سلطان له کروندې به مو څه غوښتل؟ ولې به مې میړه د شیخ د کور لپاره د هغه ونې وهلې او ولې به له ونې ښکته را پرېوته؟ دا وخت به مې په خیال کې ولیدل چې بادام ګل د ونې له سره را پرېوځي، له ځمکې دوړې پورته شي، هغه یو او بل خوا لاس او پښې واچوي او ساه ورکړي. له دې سره به مې سلګۍ خولې ته راغلې. نږدې 10مه شپه وه چې دې سوچونو اندېښنو ناکراره کړي وو. د خپل بزګر میړه مهربانې مسکا او د خپلو وړو ماشومانو خوارو سترګو آرام ته نه پرېښودم. یو ماښام مې بچیانو ته د شیخ د کور رالیږلې شوروا توده کړه. ماړه مې کړل. خپلې زړې بړستنې مې ورباندې راواچولې. هغوی ویده شول، خو زما ننګي لاله اوښکو نه وو وچ شوي. شپه پخه وه. زه هماغه شان په سوچونو کې ډوبه وم چې د دروازې ټکا مې تر غوږو شوه. څو ځله مې له الله نه د خیر غوښتنه وکړه. ویرې واخیستم. حیرانه وم چې په دا توره شپه چا دروازه ووهله. یو ځل مې په زړه کې تېره شوه چې کېدای شي سپینګیری پلار مې راغلی وي. بیا مې وویل چې څو شپې مې مور را سره وه او د تګ پر وخت مې ورته وویل چې په ګڼ کلي کې پرته یم، ویره او ډار نه لرم. د شیخ صاحب کور مې هم خواته دی، ما ته سودا ونه کوي. کراره حویلي ته ورغلم. تپه تیاره وه. هلته مې له کوټې د خپلې غوا رمباړه واورېده.
لږ څه ډاډه شوم چې دروازې ته نږدې شوم. غږ مې کړ. څوک یې؟ د دروازې له شا په کراره غږ سره وویل شول. دروازه خلاصه کا، زه یم شیخ سلطان. لا پسې ویرې واخیستم. د شیخ په باب څه و څه را په زړه شول. بیا مې وویل نه شیخ صاحب خو ډېر ښه سړی دی، کیدای شي د کور کومه میرمن ورسره وي او زما د ډاډ او تسل لپاره راغلی وي. شیخ په خپ خپي آواز وویل وګل غوټۍ دروازه خلاصه که، زه یم شیخ سلطان. ځان مې په پړوني کې ښه تاو کړ. دروازه مې پرانیستله، ګورم چې شیخ یوازې دی. ورته مې ستړي مشي وویله. هغه ماته د تسل خبرې کولې او نیغ زما د کوټې پر لوري روان و. ځمکې ځای نه راکاوه. ما ویل اوس به نو څنګه یوازې له شیخ سره په کوټه کې کینم. بیا مې د هغه د تقوا اورېدلې کیسې ذهن ته راغلې. شیخ کوټې ته ننوت. ما خپله زړه توشکه هغه ته وغوړوله. له شرمه مې ورته نه شو کتلی. دا لومړی ځل و چې ما له شیخ سره ولیدل. هغه ماته د ډاډ خبرې وکړي. څو ځله دا جمله تکرار کړه چې زه ژوندی یم، ته هیڅ پروا مه کوه. داسې فکر ونه کړي چې بادام مړ شوی دی. ما هغه ته دعاګانې کولې. شیخ صاحب خدای دې درجې نورې هم بلندې کا. بچی دې خدای لره چې دنیا ودانه وي، خدای دې ودان لره. دا وخت د شیخ نظر پر هغه تصویر پریوت چې په مخامخ دیوال کې د څراغ زیړبخونې رڼا ته ځلېده. هغه پورته شو. لږه شیبه په تصویر کې سترګې خښې کړې وي. بیا مخ راواړه ویې ویل دا به د بادام ګل د ځوانۍ عکس وي. خدای دې وبخښي ښه ځواني یې وه، خو ګلغوټۍ ګوره ستا ځواني ته نه شو رسېدلی. ما دې پیغلتوب لیدلی و. دا وخت مې غوږونه ځیږه شول. په زړه کې مې د شیخ په بې عقله خبرو لعنت ووایه. له بله پلوه سره د خپل عزت ویره پیدا شوه. نه پوهېدم چې څه وکړم. دا وخت شیخ وویل اوس هم داسې نه ښکارې چې تا دې واده کړی وي او یا د دې بچي راوړي وي. پوه شوم چې د شیخ نیت خراب دی. په زړه کې مې له خدایه د خپل عزت او حیا د خوندیتوب سوالونه کول. ولیان پیران او د کلي زیارتونه مې یاد کړل. د شیخ له سترګو د بغاوت او طغیان برېښنا پورته کېده. هغه لکه زما پر عفت چې د تیری نیت درلود. په روحیاتو کې بد اخلاقه شوخي په څپو وه. زه ویرې واخیستم. یو ځل مې ویل راشه شیخ پوه کړه چې زه یو پاک او باعزته ښځه یم او هغه څه چې ته زما په باب فکر کوي ناسم دي. شیخ وویل وګوره ګلغوټۍ جانې اورېدلي مې دي چې تا مکتب هم ویلی. شیخ دا پوښتنه په داسې انداز کې وکړه لکه له ما سره چې د خبرو د ګودر د موندلو نیت یې درلود. هغه به له خبرو سره ځانګړي حرکات ترسره کول. 40 کلن شیخ له حرکاتو داسې ښودله تا به ویل چې اوس زلمی شوی. ما په زړه کې د خپلې حیا د ساتلو لپاره د خدای دربار ته ځولۍ غوړولې وه. شیخ ته مې وویل هو صاحب تر 10 مکتب ویلی دی. هغه زما دردېدلي زړه ته ونه کتل. په ډېرې سپین سترګۍ یې وویل ښه نو بیا دې په بادامي کمبخت باندې څه کول؟ په یو سم ځای کې به دې میړه کړی وي. زما له سترګو د قهر او غضب سپرغۍ پورته شوې. شیخ ته مې د یوې باهمتې مېرمنې په څېر وکتل. ورته ومې ویل شیخ صاحب بادام ګل زما د تره زوی و. زه هم د یوې غریبې کورنۍ جینۍ وم. ما د هغه یو تار ویښته په ټوله دنیا نه ورکوه. دا وخت مې له ژړا سره ورته وویل شیخ صاحب د خدای روی ومنه، په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. خوله مې له تورو وینو ډکه ده. خدای دې زما له زړه مه خبروه. دا څه خبرې دي چې ته یې کوې؟ زه عزت لرم، بل ګمان راته مه کوه. ما له اوښکې تویولې چې پر بدن مې د شیخ لاس احساس کړ. خیز مې کړ. ګورم چې مخې ته مې په 2 پښو ناست دی. ما ځان لږ وروسته کړ. داسې ښکارېدله چې شیخ د کوم بل جرم د ترسره کولو نیت درلود. ستونی یې راښکه راته ویې ویل ای لیونۍ د شیخ ټوله زندګي در نظر ده. ما ته څومره ګرانه یې. زما دې په دې وړو بچیانو زړه سوځېږي. که په دا سخت ژمي دې له کوره وباسم چېرته به ځې؟ زه ستا د فایدې خبره کوم. لږ سوچ وکړه. په بچیانو دې لږ رحم وکړه. زه وایم چې هلته زموږ کور ته راځه، کار کوه، خوره او څښه او حساب مه منه چې له ما سره د یو ځل مخه شوه ژوند به وپېژنې. دا وخت یې زما مخ ته د لاس راوړلو هڅه کوله. ما یې لاس لرې کړ. زه لکه د پاڼه داسې رپېدم. کتل مې چې شیخ پورته شو. لږه شیبه یې ما ته وکتل. بیا یې وویل ته دې خپل سوچ وکړه. زه سبا شپه بیا راځم، خو ګوره زه ډېر ضدي سړی یم.
دا یې وویل او له قبره په ګړب دروازه په ځان پسې پورې کړه او د باندې ووته. زه رڼا په لاس ورپسې ووتم. د کور دروازه مې پسې بنده کړه او یو غټ قلف مې پسې واچاوه. کوټې ته راغلم، تر سبا مې وژړل. تر سبا مې دا اندېښنه وکړه چې که سبا شپه بیا شیخ د شیطان په وزرو راشي څه به وایي او زما غبرګون به څه وي؟ آیا زه د هغه په وړاندې چې د مال جایداد او زور خاوند دی څه ویلی شم؟ ښه نو څنګه وکړم؟ دې اندېښنو ته مې یوازې اوښکې تویولې او تر سبا مې هیڅ ځواب ونه مونده. سبا شپه مې بچیانو ته پر تبۍ پوخ کړی سوکړک له چای سره مخ ته کېښوده. هغوی په وخوړه او ځانونه یې ماړه کړل او ما بیا خپلو اوښکو ته د خپل غم کیسه کوله. په دې ماښام مې له وخته دروازې ته قلف اچولی و. بچیان مې ویده شول. شپه تېرېدله، ما ته له ویرې خوب نه راته. دا وخت د کوټې دروازه وټکېده. پوه شوم چې شیخ دی او پر دیوال راوښتی. ورته ومې ویل شیخ صاحب زه د کوټې دروازه نه خلاصوم. هغه له قهره وپوښېده او راته ویې ویل له ځانه لیونۍ مه جوړوه، دروازه خلاصه که کنه درته ښه به نه وي. ما پر خپله خبره ټینګار کوو. هغه زموږ د تورې لوګي وهلې کوټې هغې کړکۍ ته راتاو شو چې له بېوسۍ مو ورته پلاستیک وهلی و. شیخ پلاستیک وشکوو لکه وحشي ځناور د کړکۍ په سوري راننوت. ما چې هر څومره وزر او زارۍ وکړي د شیخ ږیره مې ونیوله. خپل واړه بچیان مې د هغه پښو ته واچول. د هغه پښې مې ښکل کړي خو هېڅ ځای یې ونه نیوه. پوهېږئ چې بیا څه وشول؟ هغه څه وکړل چې زه یې نشم ویلی. کیسه ډېره اوږده ده. 14 کاله مې د هغه په کور کې د خپلو بچو لپاره مزدوري وکړه. یوې بېوسې کونډې بې له دې چې د شیخ د خواهشاتو او هوسونو ته غاړه ایښې وی نور مې نو څه کولی شول؟ 40 کلن شیخ اوس 53 کلن دی. ما د خپل ژوند 14 پسرلي د هغه په خدمت کې تیر کړل چې تر ننه له یوه امره هم سر نشم غړولی. کلیوال وایي له شیخ سره د خدای ښه وکړي. هغه دی د بادام ګل بچیان یې رالوی کړل. شیخ پر بېوزلو خوارانو عاطفه او زړهسوی لري. هغه ډېر مهربانه سړی دی. خو په دې حقیقت زه پوهېږم، زه هغه پیژنم. د هغه د زړهسوي او عاطفې کیسه یوازې ما ته معلومه ده. زما 20 کلنه لور پروین د شیخ په خوښه د هغه په یوه نوکر واده شوه او د دواړو زلمو بچیانو ملاګانې مې اوس هم د شیخ په نوکرۍ کې ټیټې دي. څه وکړم؟ دا زما مجبوریت دی. ورشتیا کیسه رانه اوږده شوه. وبښئ چې تاسې ته مې د خپل زړه غوټه پرانیستله. ما په پیل کې وویل چې نن مې 14 کاله وروسته ډېر وژړل. ښایي تاسې رانه د دې علت پوښتنه وکړئ. درته وایم یې نن شیخ سلطان په خپله حجره کې د کلي له ملک سره ناست و. سره خندل یې د بادام خبرې مې تر غوږ شوې. پښه نیولې شوم. د کړکۍ تر څنګ مې غوږ ونیوه. ملک شیخ ته وویل شیخ صاحب بادام مې درته داسې وواژه چې تر ننه ورباندې هیڅوک خبر نه شول چې کیسه څنګه ده. بیا دواړو وخندل. ما چې دا واورېدل پوهه شوم چې زما بادام چا وواژه او ولې وواژه. زه اوس دې دواړو پوښتنو ته ځوابونه لرم او همدا حالت به زما د ژوند تر پایه زما پر زړه داغ وي. کونډې دا وویل. سترګو ته یې د پړونو پیڅکه ونیوله او روانه شوه. د پاچاهۍ لایقه یاره، د پاچاهۍ لایقه یاره، په مخ دې نښې د غم وینم زړه مې چوینه. په غم دې ورو ورو ویلې کېږم، په غم دې ورو ورو ویلې کېږم. خاشاک خو نه یم چې یو دم لوخړه شمه. د غم سندرې راته وایه، د غم سندرې راته وایه. ما مې شیرین جانان بایللی زړه مې چوینه. لکه چې خاورې مې په خوله شوې، لکه چې خاورې مې په خوله شوې. د یار له کوره د سندرو غږ راځي نه. ژړا په خپلې ځوانۍ راشي، ژړا په خپلې ځوانۍ راشي. څومره په کبر به مې ویل چې یار لرمه. کلی کې سخته خاموشي ده، کلی کې سخته خاموشي ده. یا لالی مړ دی یا یې کډې تللي دي نه. په تا به څنګه وخت تېرېږي، په تا به څنګه وخت تېرېږي. ماته د زړه له درده نه راځي خوبونه.
قبر ته راشه راته ژاړه، قبر ته راشه راته ژاړه، په زړه مې وړي دي نیمګړي ارمانونه. د مرګ نه پس مې قبر ګوره، د مرګ نه پس مې قبر ګوره، په اسویلیو به مې کفن شلولی وینه. کفن مې ښه وګنډه مورې، کفن مې ښه وګنډه مورې، د ځوانۍ ټول عمر په دې کې تېرومه. مسافري دې ډېره وکړه، مسافري دې ډېره وکړه، وطن ته راشه ځواني بېرته نه راځي نه. که یار زما یې را په خلا شه، که یار زما یې را په خلا شه، که یار د بل یې پر ځوانۍ مړ شي مینه. تا په سفر ځواني سړه کړه، تا په سفر ځواني زړه کړه، زه د وطن حالاتو زیړه پاڼه کړمه. ستا به وطن او خلک هیر وي، ستا به وطن او خلک هیر وي، دلته دې پورې دروازې ما ژړوینه. لالی په بل وطن کې مړ دی، لالی په بل وطن کې مړ دی، په تورو څڼو یې رمل راوړي دینه. ما درته وی وطن ته راشه، ما درته وی وطن ته راشه، مرګ راپسې دی بیا به وکړې ارمانونه. سترګې دې بیا راښکاره نه کړې، سترګې دې بیا راښکاره نه کړې، پرېږده چې مړ دې د لیدو په ارمان شمه. جانانه دوه قدمه یو کړه، جانانه دوه قدمه یو کړه، د سر خازه راپسې دی پناه یې کړمه. کلی کې سخته خاموشي ده، کلی کې سخته خاموشي ده، جانان مې مړ دی خلک ما نه خبروي نه.